د دې هر څه به الله تعالی بې پناه اجر درکوي، لوی اجر به درکوي. هسې چې شوي دي باید ته بدلولی شي؟ وی نه. اچا چې غلا کړې ته اوس رانیوی شي؟ نه. هغه مال هغه قصې واپس راوستی شي؟ نه. بس چې څه شوي د هغه شوي د الله ته پرېږده، قیامت یوه لویه ورځ ده، او دا کوم ژوند چې دی دی دا ښایسته تېروه، دا ښایسته تېروه. د هر ځای کې خوند نه کوي چې په ما دا سخته تېره شوې وه، خلکو را سره دا وکړو، دا دوکۍ را کړو، دومره مال یې رانه ووه، دومره نه نه، سختې تېرې شوي دي، الله امتحانونه راوستي دي، ته پکې د الله نه راځي، الله به تا نه راځي. بس خبره ختمه شو. هر حال کې به د الله شکر ادا کړې، هر حال کې به د الله شکر ادا کړې، او چېرته به د الله سبحانه وتعالی ناشکري نه کړي. زه یو کال حج کې وم، ما ته ښکاري دا 1438 کال کې، د نن نه 4 کاله مخکې هلته مینا کې عربو سره موږ ناستو، نو دیني پروګرام او بعض علماو پکې نصیحتونه کول. یو کس راوستی شو او هغه ډاکټرانو ډاکټري اصولو مطابق واپس کړی چې دی نه صحیح کېږي، او حج له راوسته و، په کټ کې پروت و، په کټ کې پروت و، خبرې هم ډېرې نه شوې کول، په بد حال داسې لکه یو موټی صرف هډوکي و، صرف هډوکي و. په ده داسې بیماري ده چې پته یې نه لګي، دننه یې دا جسم ختمېږي. د دنیا غټ هسپتالونو ته لاړ، خو څه پته یې نه لګي. نو بیا هغه پروګرام کې د هغه نه تپوس کوو، ماسوته منظره به دا پروګرام به مینا کې، نو هغه کم کس چې دې تپوسونه کول، نو هغه اول به سلام واچوي، بیا دې په سپیکر کې تپوس وکړو څنګه یې؟ وایي الحمدلله، لوی نعمتونه وایي د الله دي. وایي موږ ناشکره یو. بیا هغه یو 15 منټه نصیحت وکړو، راوستی هم دی نو 15 منټه نصیحت وکړو چې د الله د نعمتونو قدر کوئ، او موږ وایي ناشکره یو. الله ګوره وایي څه څه راکړي دي موږ له، موږ بیا هم وایو چې موږ په سختو کې یو. زه دومره شرمنده شوم چې زما دا سر په دې زنګنانو کې ورننوتو، او ما چې دا ځمکه کولاو شو، زه پکې لاړم. زم لا کله ناکله ووایم په ما تکلیف دی، زم لا کله ناکله ووایم په ما سخته ده. دا سړی په کټ کې پروت دی، هغوی الحمدلله داسې زور یې وله ورکړو. الله وایي لاک لاک نعمتونه دي، خو موږ یې شکر نه ادا کوو. مرګ ته په انتظار پروت دی، مرګ ته په انتظار، هغه دا خبرې کوي. او موږ به داسې یو ورځ دیاړي ونه لګي، داسې البم جوړ کړی چې او پیسې لاړې، او مال میلاو نه شو، کلي ته لا نړم، خروج ونه لګېدو، ځمکه پټی ور ونیوه، جایداد تقسیم نه شو، پلاني رانه انچه ځمکه ونیوه، پلاني پوټ ځمکه ونیوه. دا کچه خبرې، دا کمزورې خبرې، خو نوم نه کوي مؤمنانو سره. په هر حال د الله شکر ادا کوه، په هر حال د الله شکر ادا کوه. دا کوم حدیث چې موږ ووایي دا امام ترمذي راوړی، د هغې نه بعد حدیث ته وعن عامر الرام یا الرامي. ده ته ولې وایي الرامي؟ دی په دې غشو ویشتو کې انتهایي تکړه و، نو ځکه دا په ده باندې دغه نوم کېښودی شو او دغه لقب. دی وایي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم الاسقام. یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناست او د بیماریانو تذکره یې شروع کړه. د څه بیماریان؟ نو دی وایي ان المؤمن اذا اصابه السقم، مؤمن باندې چې کله سخته راشي، بیماري پرې راشي، ثم عافاه الله عز وجل من، او بیا ول الله روغ صحت ورکړي، كان كفارة لما مضى من ذنوبه. یو فایده خو دا وشوه چې د دې بیماري د لاسه الله د تېر شوي ګناهونه معاف کړو. دویمه فایده. دویمه وموعظة له فيما يستقبل، او دا بیماري د راروان وخت دپاره یو عبرت او نصیحت شو. یعنی مؤمن د سختونه عبرت لي، نصیحت چې وګوره الله به ما سخته راوسته، الله ختمه کړه، نو نصیحت دا شو چې دغه الله سره رابطه مضبوطه ساته. الله سخته راوسته، الله رانه ختمه کړه، نصیحت دا دی چې دغه الله شکر ادا کوه.
نصیحت دا دی کله چې مؤمن باندې سخت راشي که نه نو دی ځان ملامته کوي وایي زه ګناهګار یم مخکې موږ سره حدیث تېر شو که نه چې دا د انسانانو د کړو د لاسه دوی ته د هر څه راشي نو دی ځان ملامته کوي دی عبرت او فایده واغسته وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي او منافق چې کله بیمار شي او بیا ول الله رخصت ورکي كان كالبعير د مثال د اوښ دی د منافق مثال د اوښ دی څنګه اذا عقله اهله ثم ارسلوه یو اوښ دی مالک وتړو څه وخت پورې تړلی او بیا یې پرېښو فلم يدري لما عقلوه ولما ارسلوه اوښ د سره په دې پوه نه شو چې ولې یې تړلی ولې یې پرېښو الله اکبر یعنی دا منافق په دې د سره پوه نه شو چې الله امتحان ولې راوستی او ولې ختم بیماري ولې راغلې وه ولې ختمه شوه هېڅ فایده دې منافق د دې سختو نه وانه نسته هېڅ عبرت یې ترې وانه اخیستو یو سړی پکې ناست و هغه دا یا رسول الله وما الاسقام یا رسول الله بیماري څه شی دی والله ما مرضت قط زما دې په الله قسم زه په ژوند کې نه یم بیمار شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قم عنا فلست منا پاسه ته به موږ کې نه یې دا حدیث امام ابو داود راوړی او سندن کمزور دی خو دا مسله د نورو حدیثونو نه ثابته ده ډېرو حدیثونو نه چې مؤمن سخته چې پرې راځي یو خو سره ګناهونه ورېږي او دویم د دې خپلې سختې نه څه والي نصیحت والي عبرت دې والي